السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل کې د فیسبوک آی ډي په جیمیل اکاونټ باندې جوړه کړئ. او دوستانو تر دغه ویډیو مخته ما یوه بله ویډیو جوړه کړې وه چې په هغه ویډیو کې ما تاسو در ښوولی چې موږ څنګه کولی سو چې په خپل موبایل کې د جیمیل اکاونټ جوړ کړو. او په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په هغه جیمیل اکاونټ باندې د فیسبوک آی ډي جوړه کړئ. او دوستانو که چیرې اوس تاسو په خپل موبایل نمبر باندې یوه د فیسبوک آی ډي جوړه کړې وي نو بیا تاسو په هغه موبایل نمبر باندې بله آی ډي نسئ جوړولی، ځکه که چیرې تاسو په هغه نمبر باندې بله د فیسبوک آی ډي جوړه کړئ نو هغه یوه آی ډي بیا خرابېږي او هغه یوه سمه پاتېږي. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل کې په جیمیل باندې آی ډي جوړه کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ نو ګوره بیا لاندې یو بټن راځي وایي کریټ نیو فیسبوک اکاونټ. په دغه کریټ نیو فیسبوک اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. په نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دلته وایي واټس یور نیم، وایي ستا نوم چې ده فل نیم. دلته تاسو خپل فل نیم کې ولیکئ. په هر نامه چې تاسو فیسبوک آی ډي جوړوئ هغه نوم تاسو دلته کې ولیکئ. مثال زه جوړوم د رحیم خان په نامه باندې نو ما دلته رحیم خان کې ولیکئ. دغه رقم په هر زبان کې کوم نوم ورکوئ په هغه زبان کې تاسو ورکولی سئ، هغه مسله نه ده. ما په انګلیش زبان کې ورکړئ. نو دغه رقم لاندې نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دلته وایي واټ از یور ډیټ اف برث. دلته به تاسو خپل اوریجنل ډیټ اف برث ورکړئ، ځکه کله کله فیسبوک آی ډي بنده سي نو هغه بیا ډیټ اف برث غواړي. که چیرې تاسو ته ډیټ اف برث تاسو د آی ډي معلوم و نو بیا تاسو هغه بنده سوی آی ډي خلاصولی سئ. که چیرې تاسو ته نه و معلوم بیا نسئ خلاصولی. نو په دې وجې زه تاسو ته وایم چې دلته تاسو اوریجنل ډیټ اف برث ورکړئ. نو هر وخت که بیا آی ډي در څخه بنده سو نو بیا بیرته تاسو خلاصولی سئ. نو فلحال زه راځم زه دا ډیټ اف برث ورکوم. په نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. سمپل بل تاسو جنډر وښیاست نو په جنډر باندې به تاسو کلیک وکړئ. په نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دلته وایي تاسو یې په موبایل نمبر باندې جوړوئ، وایي انټر یور موبایل نمبر. دغه موبایل نمبر راغلی وایي تاسو په موبایل نمبر جوړوئ. که په موبایل نمبر جوړول د سمپل هغه موبایل نمبر کې ولیکئ. زه ورته یا زه په موبایل نمبر باندې نه جوړوم، زه په ایمیل اډرس باندې جوړوم. ګوره لاندې دلته یو بټن دی وایي ساین اپ وذ ایمیل اډرس، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. او دلته وایي یوز ا ډیفرنٹ ایمیل اډرس، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې کله هم تاسو کلیک وکړئ. ګوره هغه ایمیل اډرس په دې وجې دلته راغلی ځکه دا زموږ په موبایل کې الریډي خلاص ده، نو په دې وجې بار بار ماته راړوي. نو دغه رقم دلته به تاسو هغه جیمیل اډرس کې ولیکئ په کوم جیمیل اډرس تاسو آی ډي جوړوئ. نو هغه جیمیل اډرس تاسو دلته کې ولیکئ. لاندې نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په نیکسټ بټن چې کله هم تاسو کلیک وکړئ نو دلته ګوره وایي پاسورډ. سمپل بل تاسو اوس پاسورډ آی ډي ته کوم هر پاسورډ ورکوئ هغه پاسورډ تاسو ورکړئ. نو زه هم راځم دلته پاسورډ ورکوم. نو ګوره دوستانو تاسو کتلی سئ چې ما خپل آی ډي ته پاسورډ ورکړئ، نو تاسو به هم پاسورډ ورکړئ. نو هر پاسورډ چې مو خوښ هغه پاسورډ ورکړئ. لاندې په نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په نیکسټ بټن چې کله هم تاسو کلیک وکړئ او بیا په دغه ساین اپ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ساین اپ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره کریټینګ یور اکاونټ روان سو. نو دغه رقم ګوره د موږ آی ډي جوړه سوله. نو ګوره تاسو کتلی سئ یو کوچنی کار لا پاته ده په جیمیل کې به هغه کار تاسو کوئ، یعنی جیمیل به تاسو کنفرمه کوئ نو بیا به د موږ آی ډي ټوټل کمپلیټه جوړه سي. نو دغه رقم ګوره فلحال ساینینګ روان ده، ساینینګ ان روان ده. نو دغه رقم اوس د موږ په موبایل کې موږ د فیسبوک آی ډي خلاصېږي. نو دغه رقم دلته زه په دې باندې کلیک کوم اوکې یوز ډیټا، په دې باندې ما کلیک وکړئ. نو دغه رقم ګوره لوګین وذ ون ټیپ نیکسټ ټایم. نو که چیرې تاسو غواړئ دا پاسورډ سیو کړئ نو په سیو پاسورډ باندې کلیک وکړئ. بیا کار وخت تاسو په دې موبایل کې په خپل فیسبوک آی ډي خلاصوله نو خالي په تصویر به کلیک کوئ، آی ډي به درته خلاصېږي، پاسورډ به نه غواړي. نو زه ورته یا بار بار زه غواړم دا له ما څخه پاسورډ غواړي نو په اوکې بټن باندې ما کلیک وکړئ. نو دغه رقم ګوره دلته وایي ایډ یور فوټو. په خپل فیسبوک آی ډي سم هر تصویر دروئ نو هغه تصویر تاسو چوز فرام ګیلري په دې باندې کلیک وکړئ او دلته خپل تصویر وښایاست. نو زه فلحال نه په دروم کوم کسان وایي تاسو ایډوئ هغه تاسو دلته ایډولی سئ. نو زه فلحال فرینډز هم نه ایډوم، دغه ما ګوره سکیپ کړئ. دغه رقم ګوره اوکې بټن باندې ما کلیک وکړئ. ګوره تاسو پخپله کتلی سئ چې له موږ سره دلته د فیسبوک آی ډي جوړه سوله، هغه هم د رحیم خان په نامه باندې. نو ګوره دوستانو کله کله تاسو ته د جیمیل کنفرمیشن غواړئ او کله کله نه غواړئ. نو په دې موبایل کې ګوره له ما سره د جیمیل کنفرمیشن په دې وجې نه وغوښتی ځکه هغه جیمیل اکاونټ په دې موبایل کې الریډي خلاص و نو هغه پخپله کنفرمه سو. که چیرې له تاسو د جیمیل کنفرمیشن غوښتی نو تاسو په هغه جیمیل خلاص کړئ. په هغه جیمیل کې به یو شپږ عدده کوډ تللی وي. نو هغه کوډ بیا دلته درڅخه غواړي، دلته درته وایي کنفرم یور جیمیل. هغه کوډ به دلته تاسو کېوئ
او جیمیل به کنفرم کړئ نو ستاسو آی ډي به په هغه جیمیل باندې واوړي. ګوره زموږ په موبایل کې هم اوس زموږ د فیسبوک آی ډي په هغه جیمیل باندې جوړه شول. نو دوستانو د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره خپل د فیسبوک آی ډي په جیمیل اکاونټ باندې جوړولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستانو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.